د ډاکټر قیوم حکیمي زوی چې 2 اونۍ وړاندې د مزار شریف ښار درېیمې حوزې اړوند سیمه کې د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوی و، د اسلامي امر ځواکونو د هڅو په پایله کې آزاد او کورنۍ ته وسپارل شو. په بلخ کې د اسلامي امارت مسؤلان وایي چې یادې پیښې په تړاو 8 کسان هم نیولي. د بلخ ولایت والي وویل تښتول شوی یوسف د پراخو هڅو په پایله کې د اسلامي امر ځواکونو له لوري د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل شو. نوموړي زیاته کړه یادې قضیې په تړاو 8 تنه هم نیولي. روز یکشنبه گذشته یعنی تقریبا 8 روز پیش محمد یوسف که طرف مکتب روان بود از پیشروی خانهشان در مسیر راه اختطاف شده بود که الحمدلله به اثر سعی و تلاش ارگانهای کشفی و امنیتی ما که واقعا شب و روز در تلاش بودند محمد یوسف امروز آزاد شده. د یوسف پلار ډاکټر قیوم حکیمي په بلخ کې د اسلامي امارت هڅې وستایلې. هغه زیاته کړه چې انسان تښتونکو د زوی د خلاصون په بدل کې له هغه ډېرې پیسې غوښتې وي چې له نیکمرغه اسلامي امارت یې په خلاصون کې بریالي شول. در این حادثه المناک تمام پرسنل امارتی چی از جناب والی صاحب تا پایین ترین رتبه که یک مجاهد بوده باشه از ما خبرگیر بودن و با ما همدردی میکردن، شب و روز تلاش میکردن تا حتی میشد که یک تعداد ارگان و یک تعداد دوستای عزیز ما را خو میبرد، اونا تا نیمه شب در تلاش و پیگیری بودن. د بلخ ولایت د عامې روغتیا یو تن متخصص ډاکټر هم د اسلامي امارت هڅې د ستایلو وړ وښودې. هغه وویل مسؤلان دي د خلکو د امنیت د تامین لپاره لا نورې هڅې وکړي. هیچ نمیفهمم که با کدام لهجه با کدام زبان و با چی رقم از شما تقدیر بکنم. ډاکټر قیوم حکیمي په بلخ ولایت کې د نوموتو ډاکټرانو څخه دی. زوی یوسف 2 اونۍ وړاندې د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوی و. د اسلامي امارت ځواکونو له لوري د انسان تښتونکو له منګولو آزاد کړل شو.